راځه چې خپل وطن ته وکړو خدمتونه آشنا واشنا وران وطن له سره آبادېږي. د پکتیا زرمت ولسوالۍ 37 ترانسفارمرونو پراختیایي پروژې چارو نږدې 50% پرمختګ کړی دی. د پکتیا ولایت لویدیځ کې پرته د زرمت ولسوالۍ چې د لسیزو جګړو له امله د برېښنا په ګډون د ګڼو لومړنیو ټولګټو خدماتو څخه بې برخې پاتې شوي، اوس پکې د برېښنا شبکې پراختیا ته د خلکو خوښي زیاته شوې ده. د زرمت ولسوالۍ برېښنا شبکې پراختیا په اړه د ځایي اوسیدونکو نظر اخیستنې سفرلړ کې د هر کلي قومي مخور او اوسیدونکو له تود هر کلي سره مخ شو. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري دلته د 37 ترانسفارمرونو نصب پراختیایي پروژې چارو ته ځایي اوسیدونکي خوښي ښیي او وایي چې پر برېښنا سربیره د ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک پخولو، روغتیایي مرکزونو پراختیا او نورو ټولو اړتیا وړ برخو کې د ټولګټو پروژو چارې باید پیل او ګړندۍ شي. برخو غټ سهولت ته د منطقې د اخبار موږ ته ډیره ګټه کوي چې موږ ته پوره برق ورسیږي، هر کور ته ورسیږي، باید موږ ته برق ورسیږي، باید موږ سړکونه جوړ شي. په منطقې خلک ډیر ورته خوشحال دي، الله دې وکړي چې د برق جوړ شي، برق زر تر زره موږ ته ورسیږي. له ګردیز څخه زرمت ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک پر غاړه کانکریټي پایې د 100 کیلو ولټ شبکې پراختیا لپاره له وړاندې لیږدول شوې وي چې اوس یې ډیرو برخو کې د نصب چارې بشپړې شوي دي. د زرمت اوسیدونکي وایي چې د برېښنا پراختیایي دې پروژې بشپړتیا سره به د دوی کرنې، سوداګرۍ، روغتیایي خدماتو او ګڼو نورو برخو کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. هر دکاندار دې ته ضرورت لري چې برق راورسیږي، زموږ کارونه 80% نور مخ ته ورسره ځي، نو تخفیف په هر شي کې راځي، هر چا لپاره دا ډیره وسایل ده. د یادونې ده چې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د 37 پایو ترانسفارمرونو پراختیایي پروژې چارې 45% بشپړې شوي دي او د مرکز ګردیز د خواځکو او سلات بیک 5 ترانسفارمرونو نصب کارونه هم 80% بشپړ شوي دي.